السلام علیکم ویورز د انګلیسی لغات او جملې برخې ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به مونږ نن د ځینې اسلامي لغاتونو زده کړه کوو چې مونږ ورسره په روزمره زندګۍ کې سر و کار دی. د مثال په ډول ablution وضو کول، ablution وضو کول یا اودس کول. rinsing out غړغړه کول. get hair wet د سر مسح کول. get hair wet ویټ خپله لمدولو ته وایي. د سر مسح کول. prayer rug جانماز. prayer rug یا mat جانماز. offer say prayer جمع ورکول. obligatory prayer فرض لمونځ. obligator یا obligatory prayer فرض لمونځ. optional prayer نفل لمونځ. down prayer د سحر لمونځ. noon prayer د ماسپښین لمونځ. noon prayer د ماسپښین لمونځ. afternoon prayer د مازدیګر لمونځ. afternoon prayer د مازدیګر لمونځ. sunset prayer د ماښام لمونځ. sunset prayer د ماښام لمونځ. night prayer د ماسخوتن لمونځ.